السلام علیکم. دا ده بیکینګ سوډا، دې ته خوږه سوډا هم وایي. ساینټیفیک نوم یې د سوډیم بایکاربونیټ، فارموله یې NaHCO3 ده. د دې په ترکیب کې 80% کاربوهایډریټ دی او 20% پکې سوډیم پیدا کیږي. په کور کې په عام ډول استعمالیږي. په چرګانو کې څنګه استعمال کړو، څه ګټې لري، په هفته کې څو ورځې استعمال کړو، په اوبو کې څومره مقدار استعمال کړو، او یا په دانه کې په کوم مقدار استعمال کړو، کوم انټي بایوټیک یا کوم دوا سره باید استعمال نشي. د دې سوالونو ځوابونه په دې ویډیو کې د سره شریکوم. که تاسو چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو مو کو خوښه شو لایک بٹن کلیک کړئ او بیل آیکن لازمی کلیک کړئ چې ترڅو د راتلونکو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو په وخت ورسیږي. سوډا څه کار کوي؟ سوډا لس کارونه کوي، لس وظایف سره ترسوي. دغه لس وظایف د پوهېدو لپاره باید دغه 2 یا 3 کارونو باندې پوهېدل ضروري دي. د سوډا پی ایچ زیات وي، یعنی د دې پی ایچ قاعدوي اول کلی دی، یعنی په کوم اوبو کې چې واچو د هغې پی ایچ پورته کیږي. کله چې چرګ ډسټرب شي نو د چرګ پی ایچ پورته او ښکته راځي. ځینې شیان شته چې لوړ پی ایچ ښکته راولي، 2 پی ایچ ته یې راولي. یا فرض کړئ په پریمنټیکولس کې 2 پی ایچ دی، که د چرګ پی ایچ د 2 څخه پورته شي 2 ته، نو د چرګ هاضمه خرابېږي. همداسې که چېرته په کولمو کې پی ایچ تیزابي شي نو هضم صورت نه نیسي. نو سوډا څه کوي؟ سوډا ځي او پی ایچ خپل لومړني حالت ته راولي چې په دې سره کولمې دوباره کار کوي. همداسې که د وینې پی ایچ ښکته راشي یعنی تیزابي شي نو دا هغه پی ایچ بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. ځینې شیان دي چې پی ایچ کله پورته وي هغه یې بیرته ښکته کوي، لکه اورګانیک اسید. اوس راځو سوډا وظایفو ته. اول کار دا از انټي فنګل کار کوي. نو کله چې میکروب داخل شوی په کولمو کې او پی ایچ یې تیزابي کړی وي او انټرایټس شوی وي چرګ، نو دا د کولمو پی ایچ پورته خیژوي. په میکروبونو اثر نشي کوي خو بدن سره مرسته کوي ترڅو د ناروغۍ په خلاف ودرېږي او له منځه یوسي. د چرګ په ججوره کې اوبه پیدا کیږي، بار بار چرګ اوبه څښي او په ججوره کې پاتې کیږي. سور کراپ ورته وایي. یو انفیکشن پیدا کیږي ججوره کې. په ججوره کې چې کوم معمولی هضم دی هغه ډسټرب کیږي د چنجوي له وجې یا د بکتریا له وجې. نو میټا سوډا د ججوري پی ایچ لوړوي او فنګس ختموي. میټا سوډا یا بیکینګ سوډا د چرګ اف سی آر هم لوړوي. په دې کې سوډیم دی، سوډیم کاربونیټ دی. د فاسفورس په موومنټ کې مرسته کوي. نو که چېرته موږ په هګۍ والا چرګانو کې میټا سوډا وکاروو نو د فاسفورس موومنټ ښه کېږي چې د دې له وجې د کلسیم ابزرپشن بهتر کېږي، نو د ایکشل کوالټي ورسره بهتر کېږي. او د هګۍ پوستکي کې هم کار کوي. که چېرته په فارم کې شلیان پیدا کېږي نو د میټا سوډا د استعمال سره ختمېږي انشاءالله. او بل کار دا کوي، یعنی کله چې فارمونه د کورونو سره نږدې وي او خلک شکایت کوي نو د میټا سوډا په کارولو سره د چرګانو د فضله موادو بوی ختمېږي. امونیا جوړونکي بکتریاوې هم ودروي او امونیا یو بل کار هم کوي لکه بمبل فوډ رامنځته کوي. نو د میټا سوډا په استعمال سره دا مشکل هم حلیږي. د اسایټس مسله وي، یعنی چرګ اوبه کړي وي، نو بیا هم میټا سوډا استعمالو ځکه چې دا د ګردو پړسوب کموي، د وینې پی ایچ برابروي چې ګردې بیا ښه کار کوي. کله چې په ګرمیو کې چرګ سټرس لاندې راشي، ډېره خولهوازي کوي او ساه اخلي، نو د دې له وجې د وینې پی ایچ تیزابي کېږي. انزایم کار نه کوي، شیټ ته پراپر اکسیجن نه داخليږي، ځګر کار نه کوي، هاضمه کار نه کوي، چرګ بې اشتها وي، یو دم د فشار له وجې چرګ په ځمکه کیني. نو چې کله چرګ په ځمکه کیني نو هوا د چرګ د پاسه تېرېږي، لاندې چرګ مرګ کوي. نو تاسې باید میټا سوډا استعمال کړئ، خصوصا په سهار وخت کې په دانه کې، او یا هم چرګ ته په اوبو کې ورکوو ترڅو د چرګ پی ایچ برابر وي. نو دا به هیټ سټرس کې ډېر مهم. اوس راځو چې دا په کوم مقدار یا کوم ډوز استعمال کړو. په اوبو کې 1 ګرام سوډا د 3 نه 4 لیټره اوبو کې استعمالو او دې سره ډېر احتیاط باید وشي چې دا باید ویټامین بی کمپلیکس سره، ویټامین ای سره، ویټامین سی سره او فولیک اسید سره او اورګانیک اسید سره او انټي بایوټیک سره یو ځای ونه کارول شي. په هفته کې د 2 څخه 3 ورځې باید استعمال شي. زیات باید ونه کارول شي ځکه چې د هګیو پیداوار به هم کم کړي. که چېرته په دانه کې استعمالوو نو 15 ګرامه بیکینګ سوډا په 1 کیلوګرام دانه کې اچوو. او همدارنګه باید ویټامین بی کمپلیکس، ویټامین ای، ویټامین سی، فولیک اسید، اورګانیک اسید او انټي بایوټیک سره باید ونه کارول شي. که چېرته په یو بوجۍ کې اچوئ نو 100 ګرامه استعمالولی شي. تاسو دا امونیم کلورایډ سره استعمالولی شي، پوتاشیم نایټریټ سره کارولی شي. د فلشینګ په ویډیو کې کتلی شي، ویډیو مې پرې جوړه کړې ده چې امونیم کلورایډ او پوتاشیم نایټریټ څه شی دی. ملګرو ویډیو څنګه وه؟ که خوښه شوي مو وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سبسکرایب کړئ دا چینل د سره. د بل ویډیو پورې مو خدای په امان. والسلام.